د مور مینه او د زوی کرکه، د مور دردونکې کیسه. د مور له لاس نه یې د شیدو ګیلاس په ځمکه ولوېد او مات شو. زوی یې په مور باندې وربرک شو او خپل زړه یې ورباندې تش کړ چې ګیلاس دې ولې مات کړ، او بیا د غصې په حالت کې له کوټې ووت. مور چې د زوی غصه ولیده، نو د خپل زوی د ماشومتوب دوره یې د فلم په څیر ذهن کې راتېره شوه. د خپل زوی ماشومتوب او ځوانۍ باندې یې زغرن د نظر تیر کړ او ډېره خفه شوه. بالاخره کاغذ او قلم یې پر ږدېدلي لاس راواخیستل او خپل زوی ته یې یو پیغام د اوښکو په باران کې ولیکه او بیا کټ کې ویده شوه. کله چې زوی بیرته راغی، نو مور یې ویده وه او لاس کې یې لوند کاغذ نیولی و. زوی یې کاغذ له لاس نه راواخیست او لاندې پیغام پکې لیکل شوی و: زما ګرانه زویه، زما د سترګو توره، زما د زړګي سره، زه ډېره بښنه غواړم چې ستا په مخ کې مې ګیلاس مات کړ، مګر یوه خبره مې په خلاصو غوږونو باندې واوره. ما قصدن ګیلاس مات نه کړ، بلکې زه اوس بوډۍ شوی یم. ورځ تر بلې مې بدن کمزوری کیږي، د سترګو نظر مې کمیږي، لاسونو او پښو کې مې هیڅ قوت نشته. زما لاسونه ریږدي، مړۍ چې خولې ته پورته کوم په سینه مې رالویږي. د ځوانۍ په شان خپل کالي پاک نشم ساتلی، تر څو چې خوشبویي استعماله کړم او خپل نظافت ته پاملرنه وکړم. نو هیله ده ما ملامته ونه ګڼې، ځکه چې د خپلو کالیو اغوستلو او بوټانو پښو کولو توان هم نه لرم. مهرباني وکړه، ما سره همکاري وکړه. تشناب ته د حاجت رفع کولو لپاره نشم تلی، نن زه ستا د ماشومتوب دوره کې یم. آیا ستا په یاد دی چې ما به ته تر لاس نیولی وې تر څو چې قدم وهل زده کړې؟ ستا هر قدم اخیستلو سره به ما د خوښۍ احساس کوه چې زوی مې رالی شو. ستا ژړا او خندا ته به زه شپه او ورځ لاس په نامه ولاړوم. ستا د آرامۍ او خوب لپاره مې خپل خوب ځان باندې حرام کړی و. پوره 9 میاشتې مې خېټه کې وګرځولې، هره ورځ به مې ستا راتګ ته شمارله، درجن درجن امیدونه مې تا پورې تړلي وو. زما کمزورۍ پورې مه خانده، دا وخت په تا هم راتلونکی دی. که غواړې چې ستا بچیان تا سره نیکه رویه وکړي، نو نن ما سره ښه رویه وکړه. پوه شه چې نور مرګ ته په انتظار یم. څو ورځې ژوند به نور هم در سره وکړم، مګر یوه ورځ به له تا نه جدا شمه. او ما سره په ورین تندي خبرې وکړه، ما له خپلې مسکا او خوږو خبرو څخه مه محروموه. ته چې کله دنیا ته راتلې، نو زه تا سره وم. اوس چې زه در نه روانه یم، نو ته هم ما سره اوسه. زوی چې د مور پیغام ولوست، نو په خپله تېروتنه ډېر پښیمانه شو. کله چې مور راویښه شوه، نو د خپلې مور په پښو کې یې سر کېښود او له مور څخه یې بښنه وغوښته. د خپلې مور خدمت ته یې ملا وتړله. عبرت د مور او پلار سره نیکي او بدي کول یوه کیسه ده چې ته به یې خپله لیکې او ستا بچیان به یې بیا تا ته روایت کوي. نو اوس خوښه ستا ده که ځان لپاره ښه رویه خوښوې، او که به ده څه چې کرې هغه به ریبې. صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه، صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه، وا زما د زړه ټوټې
خوږې مور جانې. پکور کې نوې ساله کوره درته بوته راغلم مورې راپاڅېږه څو اوښکې مې ډالۍ راوړي کال دې پوره شو ډېر غریب دی نورې واسه نه وه ستا نازولې زوی وړې وړې سلګۍ راوړي ستا خړ پړ قبر ته ولاړ یم غږ مې اورې که نه مور جانې تا ته مې د ژوند ترخه قصه کوله مورې تازه په دې سپېره نړۍ کې چاته پرېښوم ولې دې رانه ویستم تا نه دا ګیله کومه د ستا له غېږې پاسوم غېږې نیولی یمه بس اوس یوازې یم د غم پټۍ په سر ګرځوم مورې شرمېږم چاته سوال نه کوم ویر نه کوم د سپور نس اواز شونډې در په در ګرځوم دستا یادونه دې ژړا د بل خوا خوږی نشته نور زبې څوکه یمه نور زبې له تا نه یمه په همدې تمه باندې پایم چې الله لرمه نور زبی منی یما نور زبی جانان یما هیڅوک می نشته چې می خاطر نږدې کې مورې په خپل محلت کې خوار زار زندګي کومه بلا خبرې د هر چا په خپل زړګي تېروم د صوبې خوند بندګانو بندګي کومه د خپل پړوني په زنګو کې مې لږ وزنګوه یو ځل دې بیا په خپله ژبه الله که مورې د خپل پړوني په زنګو کې مې لږ وزنګوه یو ځل دې بیا په خپله ژبه الله که مورې. قدرمنو اوریدونکو زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.